په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 314 کسانو 313 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینې منورې نه را روان شو. میاشت د روژې و 12مه روژه وه. د بېسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه او 80 پکې اوښانو. یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای. یو به په بره راسي، 2 به پیدل رواني، بیا به بل په اوښ سور شي، بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیه السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام پکې ځان له د سره وخت وانه غستو چې زما پکې دا وخت په ده به زه زما نه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو وخت کې 2 ملګري رارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی اسلام د اوخ ملګری وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه، نو دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل د الله پاک پیغمبره مونږ پیدل ځو، مونږ په اوخ نه سورېږو، په اوخ باندې به ته ناست یا مونږ به پیدل روان یو، مونږ تللی شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی نه خو تاسو زمانه چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه پیدل تللی شم، او نه تاسو زمانه د ثواب ډېر زیات محتاجمن یئ. داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم، او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره هم پیدل ځم. نبی علیه السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیه السلام لاړ. بیا به یې صحابي ته وفرمیل علی رضی الله تعالی عنه ته اوس تا نمبر دی، ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه نمبر راغی، اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. حالانکې هغه صحابه کرامو چې په نبی علیه السلام باندې خپل سرونه شیندل، خو نبی علیه السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روانې. په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو، وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړئ، د خپل سامان تجارت حفاظت وکړئ. ته مکه کې خبر ورکه چې مخې له راوځي. یو دا، او دویم یو جاسوس خور کو، وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو څه چل دی؟ وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کېدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ؟ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم 2 صحابه کرام مخکې ولیږل چې د ابو سفیان قافله کوم ځای کې تېرېږي، هلته ماته خبر راکړئ. دا 2 صحابه کرام بدر ته راورسېدل، د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه، هغې خواله لاړو، اوبه یې ترې وڅکلې او مشکې ترې د اوبو ډک کړو، اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څکلې دغلته یو 2 زنانه وې دې چینې په خوا کې، د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ، په تا مې قرضه ده، هغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ. هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه، د قریشو قافله را روانه ده، هم دې ځای ته به راځي، نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم، ستا قرض به تاله درکړم که نه، یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي. او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه ده. ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه. اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و، هغه د ښځو سره بچ بچا وکړو. وی ټیک درځ دا خبره ټیک کړئ، قافله دلته را روانه ده، خو در به کې پیسې چې ده
دلته کې ځان له تجارت وکړي در به کې پیسې هغه هم لاړو صحابه کرام دغې ځای نه اوښته وختل واپس شو اوښانو ته وختل واپس لاړو نبي علیه صلات وسلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده بدر ته را روانه ده دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړه د خپل جاسوس نه هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل وی هېڅ مې نه دي لیدلي خو دغې بدر ځای کې چینه چې کم ده دغلته دوه تنه راغلي اوښان ورسره وو اوبه یې وڅکلې مشکونه یې د اوبو ډک کړه واپس لاړو وی ښه او ابو سفیان هغې ځای له راغی هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وي پچې نو هغه پچې چې راوغسته داسې په منځ یې نیمه کړه چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکې وه اوښانو کجورې خوړلې وي نو په پچې کې دننه د کجورې هډوکې وه نو هغه هډوکی چې داسې صفا کړو که نه وی قسم په الله چې دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی دومره وخیار خلک ښه وی دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی نو دا کم دوه کسان چې راغلي دا هم د مدینې نه راغلي دي بس د نبی علیه صلات وسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه صلات وسلام راپسې دلته را روان دی خپله قافله یې بدل کړه لاره یې بدل کړه په بله لار روان شو هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله پرېښوده په بله لار روان شو چې په بله لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولیږو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو څه له راځئ مه راځئ ابو جهل ورته وی نه چې په بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم اوس زه راوتی یم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی علیه السلام چې کم تره و هغه داسې د عذر د وجې نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو د ابو جهل روري هغه ته ویل که زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د ده اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب پې قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دا هم ابو جهل ته وایي زه نه ځم وی نه ځم زه تا سره جنګ له نه ځم دا ما ولې انکار وکړو خو ابو جهل پې زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته که نه اول انکار کړی و او د انکار وجه دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي وه دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینې منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي وه دوستي وه نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته که نه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خوا لته د هغه سره به شپه په مدینه کې کوله او دارنګې چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکې ته به راغی نو شپې به بیا چا سره وي د امیه ابن خلف سره د دوی دوستي وه چې د دوی دوستي وه نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نه وروستو دی مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د ده سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وی ما طواف له داسې ټایم کې بوزه که نه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له ښه په ازاد زړه باندې طواف وکړم او دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی الله څه شوی دی مسلمان شوی خو ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبې نه طواف کو نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی که نه نو د امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی تعلق در سره څوک دی دا طواف چې کوي نو هغه ورته وی دا زما د انصارو او د مدینې منورې هغه دوست دی ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولی بیا پې دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او تا ورله بیا هم پناه ورکړي دا راځي طواف کوي وی دا بېدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بېدینه خلک تاسو دلته راولی نو چې دا بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وی کو دا امیه ابن خلف در سره نه وی که نه نو تا په زما نه دلته طواف نه و کړی
تا به زما نه دلته طواف نه وي کړی خو د امیه ابن خلف در سره نه وي دی در سره دی نو څه چلو کومه نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته په چغه وي قسم په الله کو د طواف نه دې منع کړم که نه ته به ځې زمانه شام ته په کومه لار باندې ته به زمانه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بنده کم ته ما د مکې نه بند کړه ته به زمانه مدینې ته راشي چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته دا خبره وکړه په تیز اواز باندې که نه د امیه ابن خلف ورته څه وي دا دوست ورته څه وي وایي چپ شه دا خو زموږ مشر دی ته ورته په چغه باندې اواز کوي ابو جهل که نه دا زموږ سردار دی ته ورته په تیز اواز باندې خبرې کوي چپ شه اواز ښکته که نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته څه وایي وی امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبي علیه الصلاة وسلام نه اورېدلي دي چې ته به د نبي علیه السلام د ملګرو د لاسه قتل کېږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کېږي امیه ابن خلف ورته وایي دا چا ویلي دي نبی علیه السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلي دي د باندې راپی راغی په یاره راغی بس په یاره شو هېڅ یې ونه وي کور ته چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وایي وایي یو خبره درته وکم وی او وی زما د مدینې منورې د کم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبي علیه الصلاة وسلام نه اورېدلي دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کېږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبي علیه السلام دروغ نه وي نو ښځې ورته وي بس اوس خبره خو واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګورئ ګوره دومره پوه و چې نبی علیه السلام دروغ نه وایي نو ښځه ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زو غزا له مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وی ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي ابو جهل ورته وایي ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي وی نه ځم امیه ابن خلف بالکل کلک وی زم نه د مکې نه وزم نه ابو جهل ورته څه وي داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه خو په دې موکره سره ځکه اوځه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیه ابن خلف ورته وي ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و دومره یقین و چې نبی علیه السلام دروغ زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وي وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم چې ټیک د ابوجهل ورته وایي د مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس را سره ملګری شه نو کور ته راغی ښځې ته وي زما سامان مامان تیار که زه وزم ښځې ورته وي د هغې انصاري هغې ورور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې هېره ده سعد ابن معاذ درته څه ویلي وه خبره دې هېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه در کمې جهاد له ځم زه کمې جنګ له ځم نو زه د کمې جنګ له ځم زه خو صرف د مکې نه وځم د لارې نه واپس را تښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کمې ځم ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاویږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وی ده به ډېر کوشش کو چې واپس راو تښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو را تښتېدی را پټېدی نه شو حتی در دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړ د امیه ابن خلف وی زه ستا سره نه ځما خو ابو جهل په دې باندې روان کو وی زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نبی علیه الصلاة وسلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام را جمع کړو چې را جمع کړو نو نبی علیه الصلاة وسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتي وو هغه لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنگ را روان دی اوس څه وکړو ما له مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ د مخکې ځو که ته وایي چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو
نبی علیہ السلام بیا یې مشوره راکړي. حضرت مقداد رضی الله تعالی پاسید او مقداد رضی الله تعالی بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسی. اے د الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه مونږ به دلته ناست یو. مونږ تا ته دا خبره نه کوو. مقداد رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستانه جنګي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستانه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستانه ولاړ یو. مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي. مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو. مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان وکړو کنه او دی وی د الله پاک پیغمبر مونږ هغه کار نه کوو کوم چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړی مونږ بستانه هر طرف ته جنګیږو. وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی وکړه کنه د نبی اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا رااله. د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان واوریدو. ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وی مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا و چې مونږ خو جنګ له نه روان شوي مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي یو نو مونږ به د ابوجهل سره اوس جنګ څنګه کوو. هر په سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنګ به اوس مخکې څنګه کېږي. مقداد رضی الله تعالی چې پاسې دا بیان یې وکړو که نه وی ټولو صحابه کرامو دغه وویل چې د الله پاک پیغمبر موږ بستانه هر طرف ته جنګېږو. وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمان و چې ما د مقداد رضی الله تعالی په شان خبره کړې وې. خو نبی علیه السلام بیا اواز کوي ماله مشوره راکوي. ماله څه راکوي؟ مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو خو بیا نبی علیه السلام فرمایي ماله څه راکوي؟ مشوره راکوي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیه السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی. مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی. ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی. او نبی علیه السلام بیا اواز کوي ماله څه راکوي؟ مشوره راکوي. نو سعد ابن معاذ هم پوه شو چې د نبی علیه السلام اشاره انصارو ته ده. اے انصارو تاسو لږ مشوره راکوي. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو. دا انصاري صحابي دی. پاسې د بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی. مونږ پتا سره راوړی دی ایمان راوړی دی. مونږ ته د الله پیغمبر منلی قسم په الله کو تر ته و چې دریاب ته وردانګئ مونږ به ټول وردانګو یو انصاري صحابي به رانه وروسته نه پاتې کېږي. ته خو غزا یې دی که نه چې جنګ کوو کو ته راته اوس ووایې چې ټول انصار دریاب ته وردانګئ مونږ به وردانګو یو انصاري صحابي به شاته نه پاتې کېږي. چې کله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړو کنه نبی علیه السلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشحاله شو ډیر زیات خوشحاله شو. نبی علیه السلام د مخکې تلو څه وکړله فیصله وکړه چې ځو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنګ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو وروستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو غزا کوو. د ابو جهل لښکر دا بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول. نبی علیه السلام وروستو راورسېدو د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه. نبی علیه السلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله. صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی. مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالى په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالى په د شپې باران وورو دا غي ذکر الله تبارک وتعالى په قران کې کړی دی وينزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به الله تبارک وتعالى په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډون کې پاکي اوبه ودرې دي هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو توبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې به نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روغ کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رای ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه صلات وسلام لره سفر روغ کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به د ټول میدان ښکارېدو نبي علیه صلات وسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ملګری دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه و کړی تمامه شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة والسلام صفونه جوړول نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاق بطور ټوکې دا تیر ورسره غشي ورسره په لاس کې و که نه نو هغه په دې خېټه باندې داسې کو د سواده دننه کې خېټه دننه کې د سپ نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو دا غشی پې داسې تیر کو نو چې تیر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه وایي د الله پاکه پیغمبره موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبر یې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی علیه السلام ته څنګه خبرې کوي مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبر یې تا راته وایي چې انصاف به کوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما ولې چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلمه ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه دې زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولي خېټه یې د غشي سره وکړې د اوس نبي علیه السلام ته چې بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد له راغلی په نبي علیه السلام سر قربانوي او بل طرف ته د غشي سره معمولي خېټه ولګېده نو نبي علیه السلام ته وایي دا بدل به در نه اخلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبي علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي خاموش څه به نه وایې بالکل که خېټه یې زخمي شوي ما ته تکلیف رسولی ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي
نبی علیہ السلام ورته وی سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپړه نه و ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی علیہ السلام د خېټې مبارک نه داسې صادر لري کو وی هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام خېټه مبارک څنګه ولید کنه او رامنډ کړي وان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات دي جنگ شروع کېږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخري ملاقات دي بدل مې درنه نه اخستو خو دا مې خو خبره چې ته ماته خېټه مبارک ښکاره کړه زه پې شونډې ولګومه بدل مې نه اخستو داسې عجیبه غوندته واقعه په دغه ځای کې مخې له راله نبی علیه الصلاة والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام به چې کله د مونځ سب برابر او یا د جهاد سب برابر او نو نبی علیہ السلام فرمایل وی صفونه داسې سیده ساتي لکه څنګه چې د فرشتو صفونه نو نبی علیہ السلام به د سب د نیغوالي ډېر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي چې په صفونو کې کوږوالی شي نو بیا په زړونو کې هم د یو بل نه څه راځي کوږوالی راځي د دې وجې نه د مونځ په صفونو کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا نیغ کړی شي هغه مونځ د جنازې دی کو هغه عام مونځ دی خو صفونه چې پکې جوړیږي نو هغه صفونه نیغ ساتل پکاري بهرحال په دې دوران کې نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه زما او د مسلمانانو د لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شو خو دغه ټیم کې کافر د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او وسه شی سره شتم نه اسلحه وسره نشته دا خو پاک داسې راغلي دی لږ کسان دي ویره دوی موږ له دوکه راکوي دوی موږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نور ومسې کوم بیا استه وختم چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 برسو کو سره شته دی نه هیڅ کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو او زمونږ نه دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنگ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کو وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو
دا عتبه چې دی به د جنګ نه شاته کېدو. دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو. دوی د جنګ نه دا شاته دوه وجو نه کېدل. یو خو دا دی د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و. د دې عتبه غلام و د هغه نوم عداس و. بیا د آزاد کړی و. دا عداس چې و دا نصراني و. د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و. نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل. وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپلو نیولي چې مه ځئ. وایي مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی. خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ. هغه ورته وایي ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی؟ او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې. نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ. نو دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل. او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و. په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کوم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی. نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل. نو دوی عتبه ورته وایي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم. بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو. نو ابوجهل ورته وایي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي. او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وایي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپارو. نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ. بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو. وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کوو نو جنګ به وکړو. صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو. چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید. دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی و او د دې یو وراره و. نو یعنی دوه وروڼه او یو وراره راووتل جنګ له دوی درې واړه راووتل مقابلې له. اواز یې وکړئ تاسو کې دې څوک راوځي. نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل. دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا وروڼه دي او دا د حارث زامن دي. دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن وو. ته دې اووه زامن وو درې د یو خاوند او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو. داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه. د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو واړه. نو دا دې طرف هم دوه وروڼه راووتلو عوف رضی الله تعالی معوذ رضی الله تعالی او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل. چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو تاسو څوک یئ؟ دوی ورته وایي رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو. نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دای ترو وی حمزه وزه علی دای د ترز علی رضی الله تعالی عنہ وزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ وزه. درې صحابه کرام اوتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادر باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو. نه هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یئ؟ نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل زه حمزه یم. علی رضی الله چا کړ زه علی ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده یم. نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک راووتی ځکه دا د مکې و که نه
اوس زمونږ د مقابلې وروتی. بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه. نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنه د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه دوی مقابله وکړه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کړو. خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو. نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید ابل کافر مردار کو او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته نن ښودلی وي. ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي. کاش چې نن ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن له نه ورکو. کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی وی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیندو. بهرحال ته دې نه بار جنگ شروع شو. چې جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې رخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي. نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي دی خو جنگ شروع دی. نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مې ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خپل به په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 مې لراوستي دي. الله کو ستا خوښي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستل کېږي نو دوی رالمړه الله کو ستا خوښي چې په مقدس مکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 سره لمړه الله خو کو ستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه. لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبی اسلام نه دا صادر داسې وښود د اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی دا صادر یې راواغېست د نبی اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه الله ستا آواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس که. علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله رانم کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیہ السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکو بیا نبی علیہ السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختم شوله وی رالم چې نبی علیہ السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح وموندله نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختم شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر را لوالی نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خو صاحب پکې شته دی صرف زخمی دی. نو یو حدیث مبارک کې راځي وې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناستو د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې کنه نو اے د بيزو سره اون کې ډېر اوچت ځای ته ختلې دا د ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی اے د بيزو سره اون کې نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم
وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وایي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وفرمایل وی سر دې قلم کوم، سر درنه کټ کوم. وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي، زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه. ستا توره زما سر نه غوڅوي، زما په دې توره باندې زما سر ووخه. خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی څو؟ وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي. ابو جهل ورته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای، چې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای. او خپل مرګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ. وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه. بس عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې توره اوچته کړه سر یې تېووه، سر یې تېووه. سر یې نبي علیه صلات وسلام له راوړو. وی د الله پاکه پیغمبر د بدبخته د ابو جهل سر دا دی. نبي علیه صلات وسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته هغه ټوله کیسه بیان کړه، نو نبی علیه صلات وسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی، یو د موسی علیه السلام فرعون و. خو د موسی علیه السلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه. وی ځکه چې فرعون چپو راواغست که نه هغه وی آمنتو برب موسی و هارون. فرعون چې کله چپو راواغست نه هغه چغې کړې وی ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې. خو هغه د ځنکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې. او وی زما هغه فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وایي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه. وی زما دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سخت و. به هر حال غزا وشوله، الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه. بیا په دې کې څه قیدیان رالو. نو دا اسلام مونږ ته دا د اسلام لومبۍ غزا وه او مسلمانانو ته پکې الله فتح ورکړې وه. او په دې کې د مسلمانانو د امداد دپاره الله تبارک وتعالی فرشتې هم رالیږلې وې.